السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو دوستانو، نننۍ ویډیو د عبارت کې ده چې د روندار سره غلط تعلقات سره په اسلام کې څه حکم دی او د سره څه مسله پیدا کیږي. کو تاسو زموږ په چینل نوی نو دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته د جنسیاتو متعلق علم ترلاسه شي. شکریہ. ګرانو دوستانو، اوس په تاسو وایي چې دومره بې حیا خبرې ولې کوي، ځکه چې تاسو مونږ کوم سوسایټي کې اوسو، کوم معاشره کې مونږ اوسو، تاسو هم پکې اوسئ. تاسو هغه ګورئ، ویډیوز راځي په د خاص کر یوټیوب باندې، فیسبوک باندې، چې هغې داسې جوړ کړي چې خدا نخواسته اروندار سره تعلقات او داسې عزیز او اقارب او داسې رشتې، داسې ښکلې رشتې هغې سره داسې د غلط بیاني یا داسې تاسو اخبار کې ګورئ داسې کیسز شوي دي، ویډیوګانې راغلي دي. نو د دې د تدارک دپاره موږ دا ویډیو جوړو چې د دې نقصانات څه دي. چې کله خدا نخواسته یو هلک د خپل روندار سره جنسي تعلقات وکړو، نو د دې روندار نکاح یې د ورور سره ماته شوه. دا د ټولو علماو اتفاق سره فیصله ده. د زنا په زمرې کې دا راځي، د هغې ګناهونه او د هغې هغه سزاګانې هغه په دنیا آخرت باندې هغه خو شته، هغه خو نه څوک انکار نه کوي. خو موږ دې وخت کې صرف د دې مسلې باره کې دغه کوه چې نکاح ماتېدل، نو هغه ښځه چې هغې خپل لیور سره جنسي تعلقات وساتل، نو د هغې خاوند سره د هغې نکاح ماته شوه. او که دې بیا خپل خاوند سره ملاویږي، نو هغه به په زنا کې راځي. په آزادو خبرو باندې خفه نه شئ. کو په چینل نوی سبسکرایب کړئ، کو ویډیو هم خوښه شوي لایک کړئ. د لوی الله په امان.